په جنت کې د نه یره ختمه شي و جنت ته د تلو پورې د انسان یره ده چې یره ځم به و که نه به ځم به و که نه به ځم و چې کله دا جنتیان جنت ته لاړ شي سورة الزمر کې الله وایي الله دې موږ ټولو ته جنتونه نصیب کړي او الله دې موږ ته د خپل طرف نه امن او امان راکړي داسې امن چې نه په دنیا کې موږ باندې یره راشي او نه په قبر کې او نه په برزخ کې او نه د مرګ په وخت کې او نه په آخرت کې الله وی جنتیان به وی وقالوا وی بجنتیان الحمد لله طول د کمال صفتونه خاص الله لره دي اوس ګوره الله صفتونه یې شروع کړو ولې به دې صفتونه راولګېدی وی الذي صدقنا وعده هغه ذات دی الله چې موږ سره یې هغه لوز رښتینی کو واورثنا الارض او موږ ته په میراث کې د جنت ځمکه راکړه نتبوأ من الجنة حيث نشاء و چې کوم ځای کې موږ زړه غواړي په جنت کې هلته ځو راځو یاره بلکل څه شوه ختمه شوه د دې نه خو بیا څه شتي نه الله وی فنعم اجر العاملین نو څخه بدله ده د مهنت کوونکو دپاره ډېره ښه بدله د دې نه خو بله بدله نشته چې الله یې ورکړي جنت او د جنت چې کوم نعمتونه دي ما دا خبره ټوله دې پورې راوستې چې الله یو نوم دی المؤمن امن یې ورکړی دی دې بندګانو ته بیا خاصو بندگانو له خو ناشنا امن ورکړی امن په جهاد کې امن د مرګ په وخت کې امن په برزخ کې امن په آخرت کې امن په جنت کې هر ځای کې ها موږ دا خبره ذکر کړې چې د المؤمن یو معنی دا دی چې تصدیق کوونکی نو رب العالمین تصدیق کړی دی خپل ځان رب العالمین رښتینی دی په خپله وینا کې صادق دی په خپله خبره کې صادق دی په خپله وعده کې صادق دی په خپله دمکۍ ورکولو کې صادق دی په خپل امر کې صادق دی په نهي کې چې یو انسان منع کړي صادق دی په خپل حکم کې صادق دی د تقدیر په فیصلو کې رب العالمین صادق ذات دی رښتینی ذات دی ها د مؤمن یو معنی دا دی چې تصدیق کوونکی دی نو رب العالمین مؤمن دی نو تصدیق هم کوي د هغه بندګانو چې کوم ایمان راوړی دی چې او دا رښتیني دي دا معنی پکې دننه پرته ده که نه